السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده ټاپ 10 انټرویو آنسر کوېشن فرام سولر انرژي پارټ نمبر 2. د سولر پاور سیستم د انټرویو پر رابطه ده چې په 10 سوالونو او جوابونو مشتمله ده. زه غواړم په دې هکله ستاسو سره مهم او مختصر معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو راځو د سولر پاور سیستم په هکله مهمو 10 سوالونو او جوابونو ته. سوال نمبر 1: په سولر پاور پلانټ کې سولر پینل په کوم ډول باندې کنیکشن کیږي؟ په پیرلل ډول باندې کنیکشن کیږي که په سیریز ډول باندې کنیکشن کیږي؟ جواب: په سولر پاور پلانټ کې سولر پینل هم په سیریز او هم په پیرلل یعنی په دواړو ډولو باندې کنیکشن کیږي چې د دواړو ډولو کنیکشنونو ته مکس کنیکشن یعنی مختلط کنیکشن ویل کیږي. سوال نمبر 2: د انورټر کار او فعالیت څه دی؟ جواب: انورټر ډیسی انرژي په اے سی انرژي بدلوي. سوال نمبر 3: د یو پی ایس معنا څه ده؟ جواب: د یو پی ایس معنا د انټرپټیبل پاور سپلای یعنی نه قطع کیدونکي پاور سپلای. سوال نمبر 4: سولر پینل کوم ډول انرژي سپلای کوي؟ جواب: سولر پینل ډیسی انرژي سپلای کوي. سوال نمبر 5: سولر ریډیشن څه ته ویل کیږي؟ جواب: سولر ریډیشن کیلو واټ هارز تقسیم پر 2 سکوائر میټر باندې. سوال نمبر 6: مونو کرسټال سولر پینل د کوم ډول موادو څخه جوړ شوی دی؟ جواب: مونو کرسټال سولر پینل 100% سوچا سیلیکان موادو څخه جوړ شوی دی چې بلیک کلر یعنی تور رنگ لري. سوال نمبر 7: د سولر پینل د نصب کولو انګل زاویې فارمول عبارت د کوم فارمول څخه دی؟ جواب: د سولر پینل د نصب کولو انګل زاویې فارمول مساوي کیږي د 0.9 ضرب درجه حرارت سره. سوال نمبر 8: د سولر پاور سیستم لپاره غوره بیټري کوم ډول بیټرۍ دي؟ جواب: د سولر انرژي سیستم لپاره په لیډ آی سی یعنی تیزابي بیټریانو کې سولر بیټرۍ دي او په ډرای بیټریانو کې په وچو بیټریانو کې ډیپ سایکل بیټرۍ دي چې دا د سولر سیستم لپاره بهترینی او غوره بیټرۍ دي او تاسو کولی شئ دا ورته استعمال کړئ. سوال نمبر 9: د کنټرول چارجر نصب کول سولر پینل او بیټرۍ ته څه ګټې لري؟ جواب: د کنټرول چارجر نصب کول سولر پینل او بیټرۍ ته کنټرول چارجر د اوورلوډ اوور چارج په صورت کې د سولر پینل او بیټرۍ حفاظت او ساتنه کوي او د زر خرابېدو او ختمېدو څخه یې مخنیوی کوي. راځو د دې دویمې انټرویو لاست سوال یعنی آخري سوال جواب ته چې د سولر پاور سیستم انټرویو پر رابطه باندې دی. سوال نمبر 10: عموما سولر پینل ته څو امپیره ډیوډونه نصب کیږي؟ جواب: سولر پینلو ته عموما 10 امپیره ډیوډونه نصب کیږي چې دا ورته سیریز کنیکشن کیږي. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سولر پاور سیستم د آنسر کوېشن انټرویو پر رابطه باندې وه او دا پارټ 2. نو دوستانو که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.